یو غزل ده چې هغې نه مخکې چې غزل ووایم په یو ځای کې راغلي سیمون او سارتر خبره شوې ده. سیمون ډیبورا د فرانسې فیمینیسته لیکواله فیلسوفه او ټولنپوه سیاستواله وه. د ژان پل سارتر څخه ژوند تېر کړی د مینې اړیکه یې درلوده. کله چې هغې سارتر د واده وړاندیز ورته وکړو نو سارتر سره دې خبره ونه منله، خپل فیمینیستي افکار یعنې عملي کړل. بیا چې کله سارتر مړ شو هغې یو کتاب ولیکلو د مخخې په نوم. نو هغه خبره مو راخیستې ده په یو بیت کې: دا کوم حالت دی بیروخي دی او زه بیا راغلم. دا کوم حالت ده بیروخي دی او زه بیا راغلم چې زه په زه کې جدایي دی او زه بیا راغلم. دا کوم حالت دی بیروخي دی او زه بیا راغلم چې زه په زه کې جدایي دی او زه بیا راغلم. او د بندګانو بندګي دی او زه بیا راغلم. د بندګانو بندګي دی او زه بیا راغلم. خدایه دا ستا څنګه خدایي دی او زه بیا راغلم. خدایه ما پوه کړه چې ته څنګه یو چېرته یې. خدایه ما پوه کړه چې ته څنګه یو چېرته یې. خدایه په خود کې بېخودي دی او زه بیا راغلم. او دا خلک هسې هم سیمون او سارتر ښه پېژني. دا خلک هسې هم سیمون او سارتر ښه پېژني. دا خاموشي هم رسوایي دی او زه بیا راغلم. او زه خو تسکین یم، زه خو تسکین یم سالک یم په زمان چورلم. زه خو تسکین یم سالک یم په زمان چورلم. زما همدغه زندګي ده او زه بیا راغلم. ډېر ښه. یو بل را پیرزو که د سکین صاحب یو بل غزل ده چې زما نامه په څاښ کې اوس که نو ارامه بشي. د نفرتونو دغه غزل خام د محبت پور په خخه چې خامه بشي. دا پخوانی چغې دي. زه نه غواړم چې پخوانی مګر اوس یې شادي شاته و خیر چې ولاړ شم. زه په تېر نه غږېږم، راتلونکي غږېږم. د محبت پور په خخه چې خامه بشي. زما نامه هر چاته مه اخله بدنامه بشي. د محبت پور په خخه چې خامه بشي. زما نامه هر چاته مه اخله بدنامه بشي. او زما د خیال پر ژبه هره شیبه مه راځه ته. لیلو که ډېره تکراري شوې ګلندام. تسکین ورته څه وایي بیا؟ له مانه دومره لرې مه ځه لکه سیوری زما. له مانه دومره لرې مه ځه لکه سیوری زما. که د وختونو لمر رابره شو ګمنامه بشي. ډېر او د باچا خان جګه شملی پر تا ډېر ویاړمه. بېشکه شک نشته دی کې. د باچا خان جګه شملی پر تا ډېر ویاړمه. له پیرنګیانو سره مه کښېنه غلامه بشي. ډېر بیا ووایه دا. د باچا خان جګه شملی پر تا ډېر ویاړمه. له پیرنګیانو سره مه کښېنه غلامه بشي. او د نفرتونو په دې ښار کې تداوي ګرانه ده. د نفرتونو په دې ښار کې تداوي ګرانه ده. زما نامه په څاښت کې وڅښه نو ارامه. ډېر ښه بیا ووایه. د نفرتونو په دې ښار کې تداوي ګرانه ده. زما نامه په څاښت کې وڅښه نو ارامه بشه. او ما خپلوی نشي همزولو سره ژمنه مه کړه. تسکینه ستا که لیونتوب وي نو ناکامه بشي. واه ډېره زیاته تسکین صاحب ډېره مننه کوله دا چې ډېر وخت وروسته یې په نظرونه وایي که نه